اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ځل باندې مې یو خبر را لنو ما چې خپل ملګرو سره شیر کوم. زمونږه د پښتنو په خصوصي توګه باندې د ګلخانانو د لپاره یو خبره کومه چې ګلخانه پاک رب العالمین دې تباکه دغه نه سیوا ورز ما سره بل نشته چې ته تباشه. نو مثال خبره لکه فیر پښتانه په پاتې شي او د سمج بوج والا چې کم مثال کم شعوري پښتانه وي هغه پښتانه په پاتې شي. تا د خدای تبا کی تا نه خدای من خلاص کی. ته دومره سوچ نه کې چې ته اوس وګوره چې پنجابي لګیا دی او هغه چې کم دی نو د انډیا سره وی انډیا زما دشمن دی او انډیا پلان کې ډنګري نه هغه چې کوم نه هغه په پروام نشته. هغه خپل کارونه کوي خپل تجارت کوي د واګه بارډر کولو دی د کرتارپور بارډر وته کولو شو. هغه خپل تجارت کوي خپل لیندن خپل تعلق دوه مسلکو خلک دي اخو هندو دي خو سیک دي او دي خو چې کوم نه مسلمان دي او خپل ریلیشن چې کوم نه خو ټر ساتي. زمونږه خر ټر تجارت کی خه پیسې ګټي خه مزدوري کوي او خه لیندن ساتي خه تعلق ساتي. زمونږه سه حساب کتاب دي زمونږه رادونه بغیرت دي چې الته کوي اغوی ولا یو پروپاګاندا پتو باندې یو خبرو کې چې انډیا زما دشمن دی نو دلته کې بده ټوپک راوالي اوس به چې کم دینو علال بكم اوس به چې کم دینو ټول انډیا کرش کم او اوس به دا کوم اوس به کوم خدای تباکه تباشه د په پنجاب کې لګا آبادی ده په کروڑونو آبادی ده چې ته دونه نره او دونه باتوري د خپل وطن ته د خپل لایق ستا چې کم دینو د دونه بد حل دی د دې خلاف جهاد وکا. خو مثال عقل شعور چې یو انسان کینی نو خود دا خبر کوي. زمونږه بدقسمتۍ ته وګوره چې عمران خان صاحب هغه چې کم دینو د انډیا سره تعلقات بهتر کی لګیا دی هغه د لپاره چې کم دینو بارډر کولا وي او تعلقات او تجارت او ورڅ چې کم دینو چالو دي. دغه د پښتنو چې کم سټیټ ته خیبر پښتونخوا دا غي د لپاره چې کم دینو افغانستان سره چې کم دینو تعلقات ختم کړل او هغه سره تجارت مکمل بند کړ او شو دلته کې راشه د زمیدار تاسو حل وګوره. نو زمیدار دونه په بد حل باندې چې هغه غنی نن سبا وسوزولو ته تیار دي ځکه چې په 600 روپیا من باندې خشاک دي او په 180 روپیا والا چې کم دینو دغه والا نرخ لګولې د من د میل والا نو میل غنی نشو کولی د ګوړو دومره بد حل چې ګوړه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې صرف چې کوم نه اوسکیږي د دین علاوه په افغانستان کې به استعمال ده. نو افغانستان بارډر ورته بند کړو نو زمیدار دلته کې دای شو غریب چې تبا شو هغه چې خبره چې هغه ساړی موړو هغه غریب چې کوم دین لاړ تاس نشو. ټماټر وګوره د پنجاب ټماټر چې موږ پسې رولېږي نو په 200 روپیا کیلو باندې دلته کې پښتانه خوري. زمونږ ټماټر چې نن سبا رو رسیدل نو اخو چې کوم د پنجاب خپل ضرورت برابر دی افغانستان راته بند کو نو زمونږ ټماټر نن سبا په 500 روپیا باندې 2 کیلو خرڅيږي. نه په ایمان وای زور چاله لاړ خو زور مال را لکنه دا پټي د چا دی د ازمکه سو کوي کزه نه کرم زما یو ورور به کنه یو پښتون به کنه خو لکه د سوچ نه چاکار واغشته. خو پښتنو او په خصوصي توګه باندې ګلخانانو پښتنو تاسو قسم خوړلې دي چې 15 منټه بازه چې کم دینه مثال خبره سوچونه کوم د 15 منټو لپاره بازه چې کم یو عقل او د شعور په سلو کوم تاسو او مونږ خپل ځانم قصور وارګل پښتانه سوې وي خدای پاکه وي د زما دیوال را غورځي خدای گاونډي پکې چرګه ګیره کوي. مونږه په خپل کې یو بل ته دومره بنیت یو او پنجابي سوې زه ته قسم خورم په پنجاب کې ما وخت تیر کړی د پنجابیانو چې کوم سوچته هغه وای زما د وطن دم او د پښتنو د وطن مفتی دا چې کوم دین زما د وطن د دم ته نه بهتر دی. هغه دا لکه زه پښ در پښ چې کوم دین مسلمان را روانم هغه ماته مسلمانی باته زخم یو سړی له ملزم نه ورځي خو څه اوی کې یو خوبی ده قام پرستی هغه چې کوم په خپل قوم باندې نن کوي شعوري تور باندې هغه چې کوم دینو کامیاب دي. زمونږ حساب کتاب زمونږ د ګلخانانو دا شعور دي چې د پنجابي د لپاره خپل پښتون په څیر ټوپک راغلم د سیک د لپاره ځ خپل پښتون په څیر ټوپک راغلم د رنجیت سنگ د لپاره چې کوم دلته کې پښتانه لګیدل پښتانه قتل کړي د مغول د شنشایت د لپاره دلته کې پښتانه لګیدل او پښتانه قتل کړي د امیر رحمان چې کوم بچو د پښتنو دغه سلطنت د انډیا او د بشمول چې کوم د مثال غو د ایران د حدودو پورې دغه سلطنت ته ختم کړل چې اومدي پښتنو د چا په سازش باندې د بارانو په سازش باندې انګريزان چې کوم دلته کې راغلل پښتانه په چې کوم دینو کوترکل د چا په دغه پښتون لګیدل د پښتون خلاف چې کوم دینو موومېنټ چلول د انګريزانو لپاره دغه زمونږه چې کوم دینو دي خدای رسول ته وګوره یو ورځ به پاک رب العالمین تم چې کوم ور مخامخ کېږي وای بسو چې لکه مثال خبره تاسو څه کړی دي دغه د نفاق
اومدغه د منافقت، اومدغه د ظلم، اومدغه د جبر دغه خبره ترې چاته مثال خبر د نیکي او کارم در نشوي دی او کنه شي. زه خو بل ګل خانانو د لپاره خصوصي توګه باندې دا خبره کوم، زمانم چې ما په پوسټ پکې دي چې ما په ډیر زیات کنځل وینا کیږي، خو زه دا غي نړوان دي چې کوم تاسو ته چې پاک رب العالمین خو تاسو خدای تبا و باقي خدایم تبا کا چې مثال خبر تاسو دا قالو د سوچ نه کار نه اخلي.